د امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غني احتمالي سفر د یو شمېر هیوادونو او ډلو غبرګونونه راپارولي دي. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې ولسمشر غني واشنگټن ته سفر ولري او هلته د جمهور رئیس جو بایډن او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د دوه اړخیزه همکاریو، اړیکو او د مرستو په نوي فصل خبرې او مذاکرات وکړي. ارګوایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي د یاد سفر پر تنظیم بوخت دي. په ورته وخت کې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي چینلونه د ولسمشر غني احتمالي سفر ورخطا کړي دي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي افغانستان کې د حالاتو د خرابوالي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو ذمہوار دوی نه دي او باید افغان چارواکي نړیوالو سټیجونو کې پر دوی تورونه ونه لګوي. یو شمېر نور استخباراتي کړیو هم د ولسمشر غني د سفر څخه مخکې په ټولنیزو رسنیو د افغان حکومت خلاف تبلیغات پیل کړي چې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان واشنګټن ته د ولسمشر غني د احتمالي سفر په اړه خوشبین دي او وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس دا یو ښه چانس دی ترڅو د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. دوی وایي ولسمشر غني باید د دې سفر پر مهال د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړونونو پر سرنوشت هم خبرې وکړي. امریکا ته د ولسمشر سفر ډیر ګټور پدې دی چې هلته به په دې باندې خبرې کیږي چې امریکا له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي که نه ورکوي، که چیرته احیانا دوی په بشپړه توګه له افغانستان ووځي د ستراتیژیک او امنیتي تړونونو په تړاو به څه کیږي، هماغسې حقوقي اعتبار به لري که نه، په دې کې به تغییرات راځي. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ تمه دا ده چې ولسمشر به په دغه سفر کې دغه مسایلو ته پام کوي او ښې لاسته راوړنې به ولري. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په اند پاکستان ځکه د ولسمشر غني سفر څخه په ویره کې دی چې په نړیوالو پروګرامونو کې یې نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه یاد نشي. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه سفر نه وارخطا شوي دي دا یو حقیقت خبره ده، ځکه د افغانستان اوسنی جنګ ټوله لوبه د پاکستان لوبه ده. دغه جنګ پاکستان روان کړی دی. زموږ د افغان ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې نور دغه محافظه کارۍ او د دغه مسایلو نه تیر شي. په نړیواله سطحه د پاکستان هغه شوم اهداف او هغه د پردې تر شا چې کومه جګړه په افغانستان کې روانه کړې ده باید دغه پرده جګه کړي او د پاکستان اصلي صحرا او د افغانستان د جنګ اصلي لوبغاړی باید نړیوالو ته امریکا او ټولو نړۍ ته د دې هغه صحرا افشا شي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا ګڼ شمېر افغانانو د ولسمشر غني د سفر په اړه د شاه محمود قریشي څرګندونې احمقانه او خندونکې بللي او اسلام آباد یې د افغانستان د ټولو بدبختیو مسؤل ګڼلی. دوی لیکلي د پاکستان پر وړاندې باید دا ځل قوي، جدي او قاطع اقدامات وشي.